پرېږده چې ټول کلی خبر شي، پرېږده چې ټول کلی خبر شي او سبا اختر دی په ټیکري د نوم لیکمه. سلامونه هغو دوستانو ته د اختر مبارکي چې هغوی همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله. په دې هیله یم چې تاسو به هم تر دې دمه راسره ملتیا کړې وي. نن نو د شخصیتونو په برخه کې په نړۍ کې یو بل شخصیت له ځان سره لرو چې کلونه کلونه یې د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې کار کړی دی او همداراز کلونه کلونه یې د افغانستان خلکو ته کار کړی. نن راسره په دې خپرونه کې البته د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی بیان دولت وزیري مېلمه دی. غواړو چې د دوی پر اختریزو شیبو له دوی سره بحث او خبرې وکړو. وزیري صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه او اختر دې مبارک. ډېره مننه د زړه له کومې تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ستاسو د ټلویزیون د ښکلي او رنګین تلویزیون له لارې د افغانستان خلکو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونو ټولو افسرانو، سرتیرو، بریدملانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د اختر ورځې په خوښۍ تېرې شي، رنګینې تېرې شي او غمونه د دوی نه لرې وي. نو وزیري صاحب ډېره زیاته مننه. نو د دې نه یادونه وکړئ چې د اختر لومړنۍ ورځ مو څنګه پیل کړله؟ نو تاسو پوهېږئ چې لومړنۍ ورځ خو سهار چې سړی پورته شي اختر د لمانځه لپاره آمادګي نیسي او کوچنیانو بیا ډېر ورخطا وي، هغې لومړی سر کې هغوی مبارکي ورکړي. ګرچې رواج دی د اختر د لمانځه نه وروسته مبارکي ورکول کېږي خو هغوی باندې کورونو ته راځي، د ګاونډیانو میوه ورکوي. نو د اختر لمونځ په اوله مرحله کې او بیا د اختر د لمانځه نه وروسته خپلو خپلوانو کورونو ته موږ ټول وخت همداسې هغه د رواج دی چې خپلو خپلوانو کورونو ته ځو. او زه خو په خپله باندې د اختر د لمانځه نه وروسته لاړم، زما مور ده خدای دې ژوندۍ لري، ډېره کمزور یم ده، د هغې مبارکۍ ته ورغلم، اختر مبارکي مې ورکړله. نو د خپلوان دي، دوستان دي، تګ او راتګ دی او د اختر ورځ د خوشحالي ده. نو وزیري صاحب چا ته تمه لرئ چې اوس د اختر لومړنۍ ورځ ده او تر دې دمه پورې دلته لکه مورجان ته لاړئ، د هغوی عیادت مو وکړه، د هغې نه وروسته دلته راغلئ، دې ځای نه بیا کور ته ځئ، تمه لرئ چې څوک درته راشي او چاته زیاته تمه لرئ چې باید په لومړۍ ورځ دویمه ورځ باندې ستاسو لیدو ته راشي؟ والا خپلو خپلوان دوستان زښته ډېر دي، خدای دې لري، خدای دې نه کموي، خدای دې ډېر کړي. نو په لومړي سر کې خو خپلو خپلوان زما ورورونه دي، ورور مې دی، هغوی خویندې مې دي، لورګانې مې دي، هغوی ټول راځي بدون د هغه نه، هغوی راځي د اختر مبارکي کوي. بیا نو زموږ همصنفیان دي، همټولګیان مو دي، ملګري مو دي، ګاونډیان دي، موږ هم د هغوی کورونو ته ځو، هغوی هم موږ ته راځي. همداسې دود دی. نو د اختر ټارګټ کوئ چې تاسو باید هغوی کورونو ته ورشئ، هغه ته ورشئ؟ زه خو په خپله د مشرانو کورونو ته ځم. زما په خپله ما مخکې تاسو ته وویلې چې ټولو نه مخکې زه خپلې مور ته باید ورشم او دا کار مې وکړې. وروسته د هغې نه زما یو کاکا خسر دی، زموږ استاد هم و، معلم و په لومړني ښوونځي کې، ابتدایي ښوونځي کې، حبیب الرحمن خان نومیږي، هغه کور ته ځم، هغه لاسونه مچې کوم. وروسته د هغې نه کمې وسه وشي خو کوښښ ډېر کوم چې د خویندو کورونو ته لاړ شم، د لورګانو کورونو ته لاړ شم، د هغوی پوښتنه وکړم. که هغوی را مخکې نه شي نو زه کوښښ کوم چې زه ور مخکې شم، خو اکثرا داسې کېږي چې هغوی را مخکې کېږي. نو فکر کوم چې دا اوس به هم ځینې راغلي وي یا به په راتګ په حال کې وي چې زه ورځم، او که لږ ځنډ وکړي بیا نو زه کوښښ کوم چې زه ورشم. نو ثابت دادا هغه نوم دی چې تاسو په کور کې ډېر په مشهور هستئ. ثابت دادا دا موږ ته ووایي چې هغه وخت چې تاسو نظامي افسر وئ نو هغې وخت کې اختر څنګه و او اوس اختر څنګه دی ستاسو لپاره؟ والا یو خو داسې دی چې کابل کې ښارونو کې اختر دی د کلو سره فرق لري. کله چې موږ په کلي کې اوسېدو په وزیرو کې، په خوږیاڼیو کې، موږ د خوږیاڼیو د وزیرو یو هلته چې اوسېدو هلته د دې سره فرق لري، هلته مینه زښته ډېره وه. هلته به چې د اختر ورځ شوه سهار کې به موږ ناري ورته ویلې، ناري به وه، دا کلی بسته کلی چې دی دوی به ټولو ډوډۍ پخوله او د یو کور نه به پیل وکړه دا ټولو کورونو ته به دا ټول کلی ګرځېده. د اختر د لمانځه نه مخکې د اختر د لمانځه نه مخکې و د ټول کلي کې به ګرځېده، یوه کپ ډوډۍ به خوړه، لږ لږ به خوړه ټولو کورونو کې. زموږ زما پلار د کلي مشر و، زموږ له کوره به پیل کړله، بیا به د ټولو کورونو ته تلله او ډوډۍ به خوړه او بیا چې دا به دې ته موږ ناري ویلې. دا به چې خلاص شو بیا به ټول
په یو اتفاق باندې سپین ږیری به مخکې وو دا ټول قطار به روان وو ورپسې ډېره مزه به کوله بیا به لمانځه ته تلو لمانځه کې به هم د څو کلو خلک راټولېده په یو دښته کې په یو لوی ځای کې به بیرون په جومات کې نه بیرون به له اختر لمونځ و ډېر خلک به وو خصوصا ډېره مزه یې چې کوله هغه دا چې سهار کې د کوچنیانو د کلي کوچنیان به په لسګونو وو او چغې به ویلې او خوښي به وه د هر چا کور دروازې به ټکولې چې هله موږ ته هغه راکړه د اختر مبارکي چا به میوې ورکولې چا به پیسې ورکولې موږ چې کوچنیان وو موږ هم همدا کار کوو په ټولو ګران وو هر چا کور ته به چې لاړو نازولو به یا به پیسې راکولې یا به میوې راکولې نو بیا هلته به چې د اختر لمانځه نه وروسته بیا ښه دود دا و چې خوارلاڼې موږ ورته ویو خوارلاڼې خور و لور چې دا واده شوي دي دې ته موږ خوارلاڼې ویو بیا دوی ته موږ برخه وروړله برخه دا معنا چې ده یا به میوې اخیستې وي یا به پیسې وي یا به یو شی به و نو بیا غوښه خو حتمي خو هغلته هم اختر برخه وه د غوښې نه علاوه بیا نو دا به م ورتللو به هغو کور ته پیسې به م ورکولې یا به د اختر برخې په نامه یو شی ورکوو بیا به م هغې خوا نه هغه خورلاڼه ځان سره راوستله نو دا خورلاڼې به وي د اختر په ورځ باندې به هر چا کورو ته ټول کلي کې به زمونږ دا جنکۍ چې واده شوې وي دا به ټولې راټولې وي کلي ته بیا به نو په ونو کې ټالونه واچول بیا به نو دا جنکۍ چې دا د راغلې به وي او دا د کلي جنکۍ چې به واده نه وي دوی به نو بیا نو په دې په لسګونو ټالونه بیا اچولي وي خپلې منځ کې به میلې جوړې کړې وي بیا به ټالونو کې ځانګل او میلې به کولې کله کله به دایره او دا شیان هم وهل نو داسې هلته رواجونه داسې وه مینه وه محبت و ټول کلي به اختر لمانځلو نو کابل کې دا لږ تفاوت لري مشکلات ډېر دي بیا خصوصا اوس هغه وخت داسې دسترخوان نه و دا رنګارنګ شیان نه وه ولا د هماغه ځای په هغه باندې هماغه وخت باندې هلته هم همداسې وو مثلا کلچې وي کیک و مثلا غوزان و چهارمغز چې موږ ورته وایو مخکې اوس چې په کورونو ته ځي کورونو کې دسترخوان هواري او ټول میوې هملته راوړي ایا هغه وخت کې هم همداسې وه لکه په چا چې توان درلودو هغې کورو کې وه خصوصا وچې میوې وچې میوې یا لمدې په اوړي کې به چې اختر و بیا به لمدې میوې وې ټولو خلکو هلته هر چا میوې درلودې باغونه وو نو لمدې میوې به ایښې وې راښکولې وې پاکې به وینځلې وې ایښې به څوک چې راتله یو دانه به اخیسته یا که به ژمي کې وچې میوې نو توت غوزان سینځلې انار دا د زردالو دانې دا خو ټول وخت و کشمش دا به ټول وخت و دا به ایښې وه دا به ایښې وه خلکو به راتله هماغه میوې نه به استفاده کوله څوک به چې غریب و نو هغو بیا چای به و او مثلا یو شی به ورسره برابر کړی و نو زاوید دادا موږ ته د یو د نظامي د اختر نه ووایي چې یو نظامي چې د کور څخه لرې څنګه اختر به لري خبره دا ده چې په دې عسکري قطعاتو کې اختر لمانځي په عین شکل چې تاسو فکر کوئ همداسې لمانځي موږ ټول وخت کې چې زه په قطعاتو کې وم موږ به چې سهار جګ شو په همدې شکل باندې به مو لمونځ به مو په جامه کوو د اختر لمونځ به مو کوو بیا به مو وروسته د سرتیرو سره مبارکي کوله سرتیرې به ټول ولاړ وو هغو ته به مو اختر مبارکي ورکړه بیا به یو لوی میز به مو جوړ کړی و په دې میز باندې به د ټول شیان و ډوډۍ مختلفې غذاګانې میوې وچې میوې لمدې دا به ټول ایښو بیا به د سرتیري بریدملان او افسران ټول به بیا راغله په دې میز باندې به کېناست خنداوې به وي ټوکې به وي یو بل ته مبارکي ورکوله بیا به دا د اختر مبارکي وه په ضمن کې به همداسې لکه تاسو چې میز جوړ کړی داسې میز به و بیا به ټولو یو ځای ډوډۍ خوړه او بیا به هغې نه وروسته به ډولونه راغلل ډولونه به ویل بیا بیرون د عسکرو به اتڼونه کول سیمه زبان به ورسره و اتڼونه به کول خو یو شی دا دی چې هلته به څنګ کې امنیت موږ ساتلو هغه څوک چې به پیره ولاړ و ګزمه به و هغوی به خپلې دندې اجرا کولې او نور به نو اختر و لکه چې د خلک عام خلک چې اختر کوي همداسې سرتیري هم اختر کوي یعنې که د کور نه لرې مول بیا هم اختر خوندور و کاملا ډېر زیات بیا نو شرایط به اماده و د تلیفونو چې کله چې تلیفون نه راووتل بیا کورونو سره خبرې وکړي یا هغه وکړي حتی داسې وخت زما په یادېږي چې هغې وخت کې تلیفون نه و زه وخت کې زه په اسمار کې مې دنده وه د داود خان په وخت کې چې داود خان جمهور رئیس و هلته د کلو خلک چې اختر لمونځونه به وکړه د کلو خلکو به بیا هغه میوې اخیستې وې
بیا به دا ډوډۍ به پخ کړي وي په دیګونو کې بیا را روان و موږ ته به راتله عسکرو ته مبارکۍ ته راتله سپین ږیري حتی دا مېرمنې زړې ښځې به وي چې کورو کې به ډوډۍ پخ کړي وو او را روانې به وي موږ عسکرو ته به راتله چې بچیانو موږ مبارکۍ ته راغلي یو دا میوه درته راوړې دا مو داسې مزه به یې کوله چې ته ګوره د کلي خلک چې د سرتېرو سره څنګه مینه لري د خپلو افسرانو سره مینه لري میوې به یې راخیستې وې راتله بیا موږ ورته همداسې دوی به مو خبرول نه موږ به ورته یو شی مخکې تر مخکې برابر کړی و چې هغه نه شي دا دوی هم خوشحاله د خلکو د دې پولیس ترمنځ دومره مینه وه چې خلک هم دې ته وعده کول چې دلته دلې اختر ورسره یو ځای و یعنې ما نه پوهېدېږي چې موږ چېرته وو او اختر راغلی وي او هغلته د هغه سیمې خلک اختر ته نه وي راغلي مبارکۍ ته نه وي راغلي ټول به راتله حتی دا ځینې دولتي کسان چې ولسوال به وو یا قمندان او د پولیسو دا به موږ اردو ته راتلل مبارکۍ ته به راتله حتی داسې کسان ما لیدلي د سیمې خلک مشران چې د اختر په ورځ به پسه کې پړی اچولی و پسه به را روان کړی و چې دا ما عسکرو ته هغه ته راوړی دی مبارکۍ کې مې راوړی دی دا ځان ته حلال کوي اختر په ورځ داسې مینه به وه نو دا هلته هم همدغسې لمانځي اختر او لکه موږ او تاسو چې اوس په ښارونو کې مخکې تاسو د دفاع وزارت ویاندویي پر غاړه درلودله په همدې ځای کې مو دنده ترسره کوله د دغه دندې په جریان کې تاسو څومره تلاش کوئ چې سرتېرو هماغه ډول اختر واوسي لکه تاسو چې د داود خان په وخت کې دفاع وزارت کې یو ډېر ښه دود دی دا اوس هم زه پرون دفاع وزارت ته لاړم هلته مې لیده چې دوی په دې کار کولو د وزیر په دفتر کې چې د اختر ورځو کې مشران وټاکي چې څوک باید چیرې لاړ شي مثلا دفاع وزیر یو ځای یا دوه ځایه ځي اختر په ورځ ځي د عسکرو سره لمونځ کوي هملته په خوښیو کې ګډون کوي عسکرو ته مبارکي ورکوي هماغه ډوډۍ او شیان دا میوې ورسره یو ځای خوري یا تڼونه هلته دا خوشحالي ورسره یو ځای لمانځي مثلا لوی درستیز ځي معاون د لوی درستیز ځي معاونین د وزیر دفاع رئیسان دا ټول ټاکي چې څوک چیرې لاړ شي نو معنا دا ده چې یعنې په اردو کې کله چې زه ویاند وم هلته هم همداسې و زه په لسګونو ځایونو ته لاړ یم همداسې مشران ټاکي بیا ځي قطعاتو ته او هغوی ته حتی تحفې ورکوي حتی اختریه ورکوي حتی پسونه ورته اخلي هلته یې حلالوي او مبارکي ورکوي یو ځای مونځ ورسره کوي دا اوس دا یو ډېر ښه دود دی یعنې دا پخوا نه ساتل شوی اوس هم شته دی او دا کبیرون څوک خبر نه دي یعنې دا باید دوی خبر شي چې په اردو کې داسې د اختر لپاره احترام د اختر د دودونو لپاره احترام خپلو سرتورو ته احترام خپلو سربازانو افسرانو بریدملانو ته احترام د اختر په ورځو کې د مشرانو لخوا دا ټول شته دی دا دود شته دی د نیکه مرغه نو که تاسو خپل د ماشومتوب اختر یا هم د ځوانیتوب او که اوسنی اختر سره مقایسه کوئ نو ستاسو په نظر په اوسني اخترونو کې څومره تغیرات راغلي دي والا ما خو مخکې دا ورته ووایي چې هلته امنیت و که نه هلته امنیت و موږ چې کوچنیان وو هلته کلو کې مینه ډېره زیاته وه په ښارونو کې که ستا فکر وي چې ستا ګاونډی هم وي دومره ډېر ورسره یا حتی کیدای شي هیڅ یې ونه پېژنې هیڅ یې ونه پېژنې دا نو یو مشکل دی په ښارونو کې نو لږ دا او بل اوس خو لږ امنیت او دا شیان هم لږ ګډوډ دي خلک دومره نشي کولی چې څه یې زړه غواړي هلته به پخوا پښتو کې اخترو کې به خلک میلو ته تله د یو ځای نه موږ په وزیرو کې وو د هغې نه به راتلو د ولسوالۍ بازار ته هلته به پیاده وو په ټول پیاده تلو هلته به میلې وې داسې میلې به وې موسیقي به وه دا هنرمندان به په یو ځای کې دلته ناست وو هلته به ناست وو موسیقي نه ډار و نه مرګ و نه کوم بل شی و نو هلته د دې امکانات ډېر و چې څوک لاړ شي میلې ته اوس لږ مشکلات دي اوس که چیرې ځي انفجار ونه شي کوم مرمۍ رانه شي کوم پیښه ونه شي یعنې دا فرقونه پکې راغلي او ښار کلو سره او بیا خصوصا د هغه وخت سره لږ فرق لري وزیر صاحب داسې وخت هم راغلی دی چې د یوه اختر کالي دې په دوه درو اخترو کې اغوستي والا په پخوا وختو کې داسې یو شی خو داسې دی داسې خو ډېر شوي دي چې ځینې کسانو به همداسې اغوستي وي خو زه کورنۍ کې د پلار مشر زوی وم مشر چې هلته دی په دې کلو کې داسې رواج دی چې له بده مرغه به ووایم د حتما چې د نارینه هغه ته لږ رول یې لږ زیات وي فکر کوي چې دا خو میراثخور دی او دا د کور هغه دی او هغه ساتي نو معنا ده چې زه د کورنۍ مشر زوی وم نو پلار او مور به مې تره به مې د کورنۍ خپلو خپلوانو ماماګانو ټولو به کوښښ کوو چې زه خوشحاله وم نو حتما بیا اختر کې کالي راته کول
نو ټول وخت داسې کېده چې ما به اختر ته نوي کالي درلودل همداسې زمینه نه ده برابره شوې چې پاتې شوې هغه علت یې ما همدا و یعنې چې پر خلکو پر دې ترونو باندې او دې خپلوان باندې ګران وي دې خاطر نه یې پرېښودلی چې اختر کې باید ته کالي ولرې کاملا حتما به کالي کول نه وي نو نظري څنګه د خوښه ده چې ګیم راواخلو هو وزیري صاحب مخکې فکر کوم چې تېر اختر کې مو هم کوم ګیم ورسره کړی و ونه نه به سخت نه وي ګوره چې یو انتخاب کوي چې ځکه زه یقیني یم تاسو ته دا ټول اسانه دي هغه څه دي چې تاسو ورسره روزانه مخ کېږئ ګورئ چې څه وځي وزیري صاحب ته 15 پخواني هنرمندان مخکې یاده وکړه نومونه یې واخلم مخکې یاده وکړه چې موږ به میلې ته تلو هلته به نو هنرمندان وو پخواني مشهور مو هنرمندان والا استاد اولمیر خو مې ډېر خوښېده خدای دې وبخي استاد اولمیر ملي سندرې ویلې خصوصا چې دا افغانستان سندره چې وی ډېره مې خوښېده پخوا به وخت ما راورځ اورېدله رۍ مې غمزده مې ډېر خوښېده یو بل ماستر فضل غني ورته وی ډېر مې خوښېده هغه خدای دې وبخي هغه ګلاجان استاد مې ډېر خوښېده او هغه مې ډېر خوښېده دا په استاد سراهنګ سندرې کله چې د شپې له خوا نه سړی اوري ډېره مزه کوي استاد رحیم بخش سندرې مې ډېرې خوښېدې دا 15 ویلې وما شپږ واته که درته نومونه یې واخلم 30 نظري که موږ پرېښی و نو زه باور لرم چې زاوید دادا به د 15 نه ډېر ورته ویلي وای تقریبا شپږ شول اوس یې شپږ هنرمندان نو هنرمندان چې زما د موسیقي سره مینه ده موسیقي داسې موسیقي چې ارامه موسیقي وي ښه شعر ولري ښه یو مفهوم پکې پروت وي موسیقي شعرونه یې هم ډېر مثلا داسې سندرې دي چې سړی باید په اورېدلو ارزي د هغې سندرو کې سړی د وطن سره مینه زده کوي د هیواد سره مینه زده کوي د خلکو سره اوس د اولمیر سندره چې کله وي سړی داسې فکر کوي چې زه خو بیخي بېحاله کېږم کله چې هغه د وطن په باره کې سندره وي یا د لالونو خزانې زما دا سندره چې وي نو سړی بیخي بېحاله کېږي چې دا څومره د وطن سره مینه پکې پرته دغه سندرې څومره لرې په کور کې د ځان سره په ټلیفون کې زه بیخي ډېر لرم یو څوک چې خپره کړي دستي زه شعر کوم دستي ځان سره یې ساتم او ټول یې را سره شته زاوید دادا ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی ژوندی اوسئ خدای مو مه کامله تاسو هم ډېره خوشحاله اوسئ خدای مو خوشحاله اوسئ تاسو هم ډېره زیاته مننه د زاوید دادا سره که هر څومره بحث وکړي نو هغومره خوږېږي خو پروډیوسر اشاره کوي چې نور میلمانه هم په تمه دي زاوید دادا خبرې ډېرې خوږې دي بیا هم له تاسو مننه اوس هم دمه لرو بیا هم راسره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره